السلام علیکم. تولا زر یم د یو بام دوی هواوي خبرونې له لارې ستاسې درانه چوپړ ته حاضر یم. قدرمنو لیدونکو، تاسو ته معلومه ده چې زموږ دغه ډیره جالبه خبرونه ده، نو قسم قسم خلک موږ دلته راغواړو د میلمه په حیث. نن مې د ښار یو زړهوالا راغوښتي دي، میلمه دی راسره چې دی زموږ په کوڅو کې سهار وختي ګرځي، نارې وایي چې زړه شان راوباسي، زړې ډبې و، شاټ بیټرۍ و، نه پوهېږم چې هغه دوی خپل دغه لري سکریپټ یې ورته لیکلی لکه ماته چې رالیکل سوي دي. نو راځو تاسو ته قدرمن میلمه یعنې زړهوالا سره معرفي کوو. نو ګلالی وروره راځه مهرباني وکړه، غمی وبخښئ، غمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلته راته کښېنه. راسه مخامخ دی. دغه چوکۍ دلته به یو اوبه و، یو چای، یو شی کښېږدي. پاکه ده، پاکه ده. و څنګه په خیر راسې وروره. دا هر ګړی لاس یې په دا لاس ما دا ما سم دغه کړی و، زه به درته سم کړم. بس سم سو. و سم سو. نو قدرمنو لیدونکو، دا هغه زړهوالا دی چې هر سهار زموږ په کوڅو کې ګرځي او غږونه کوي، یا کوچنی کور ته رااستي چې خاله پلانی شی لرئ او لرئ یې، په پای کې بیا دغه غږ هم ورسره کوي. نو راځو د ده سره د زړه خواله کوو. په خیر راسې محترمه، څونه وخت کېږي دغه د زړهوالا کار کوئ؟ دا یو 2.5 کاله کېږي. ښه. و نو نورې خوارۍ هم شته؟ اختر نه، بل اختر نه، هغه بل اختر چې دغه تېر سو بره وروسته چې زه خبرې کوم په هغه ګړۍ کې ته غوږ راته نیسه چې بیا زه سوال وکړم، ته بیا خپله خبره کوه. یعنې زه ستا په خوله کې نه درلوېږم، ته زما په خوله کې نه رالوېږم. سم. او مننه. نورې خوارۍ هم شته، نور کارونه هم شته. په څه خاطر دې دغه کار را شروع کړي، دغه د زړهوالا کار؟ خو بلا چې پر پېښ شو، خو هغه کار به کوې، نو خو ژوند دی. مثلا روزانه سته، مثلا نانوایي و، نو خو بره به دغه کار چا کولی؟ پلانی هغه زما کار به بره چا کولی؟ ښه. ته د دغه خپل کار څخه راضي یې؟ و ښه. دغه ستاسې کار خو نو چې رښتیا سې ډېر سخت دی که نه؟ هر سهار وختي راوځه، که یخ یي که ګرمي یي، کوڅه په کوڅه ګرځه، نارې وهه چې زړه ټیمان و، پلانی شی راوباسي. ډېر زور به غواړي، ډېر به ستړي یاست. په خوله کې نه در ولوېدم. نو خامخا نو دا خو داسې دی، خو کار دی، غوښت غواړي، کور دی، بچیان دي، مور و پلار، دا خو شی مې غواړي، نو خو د خوراک دپاره رزق دی پیدا کوې. بیا خو هغه نه دي اورېدلې وه چې زموږ داسې یو هغه عام خاص چې لاس مو ودرېدی، ګواښله دې ودرېد. بالکل. یعنې تاسو کې دغه ستړیا او دا هر څه پر ځان تېروئ د خپل فامیل لپاره؟ باید تېره کړو، خو نه کېږي بله. ډېر ښه. خلک شکایت لري، وایي پخوا به دغه زړهوالا و په خوله نارې وهلې، اوس یې په ګویا کې نارې ثبت کړي، د باسکله په سټرینګ یې راځړولي، یا د لاس په ګاډۍ کې دا کوچنۍ ګویا ورسره پرته وي، کوڅه په کوڅه ګرځي، بس دغه ګویا نارې ورته وایي. پخوا مو په خوله نارې ویلې، اوس ګویا نارې وایي. څه مطلب؟ په هغه کې هم په خوله نارې وو، په ګویا کې هم په خوله ثبت کړي. ښه ثبت کړي مو یې؟ او په خوله باندې. ښه، حتما به په خوله ثبت کړي. ډېره مننه. خلک وایي د ځینو زړهوالاو سره کوچنیان ورسره راسره دی، زما سره هم یو دانه وراره راسره دی، یو دانه کوچنی ورور دی. ما تا ته ویل په خبرو کې یو د بل نه سره ورلوېږو. تا ختمه کړه. یا وایي د دوی سره زړهوالا سره کوچنیان ورسره یي چې کله د یو کور دروازه خلاصه وویني، ورننوځي، که تالۍ پرته وه، که مثلا یو بل شی پروت و، ډبه مبه ګډوه یو شی پراته و، هغه معنا هوایي کوي، غلا کوي. داسې دی. دا خو دغه کوچنی موږ سره یا دا دروازه خلاصوي، دا خو موږ د دوی دپاره کوو، د کورو دپاره چې ورسه پلانکی شی راوزغلو، ولې دروازه نه بندوي؟ تالۍ سهار ناکې دروازه وازه درازه ولاړې، یا غرمه یې دروازه خلاصوي، دوی بیدوي، ولې چات نه کوي؟ نو دغه کار تاسې د دوی دپاره کوئ چې دوی ویښ سي، بیداره سي د آینده دپاره. هغه نه وایي مال خوندي کم شاید غل مه بوله. قدرمنو لیدونکو، ما داسې فکر کوي چې دی به یو عام و خاص زړهوالا وي، خو خبرې ډېرې پخې او قناعت بخشه دي. مثلا دی وایي دغه ځینې شیان چې ورکېږي، ګډوه مډوه شاټ سي، سهار وختي یو تالۍ ورکه سوې وي. یا دا څه وایه؟ یو ګړی ماته غوږ ونیسه.
دغه ګډوا مثلا تالی و یو دوشي مشي ورکه سار وختي دروازه خلاصي دغه دی زموږ د پاره کوي ترڅو موږ په آینده کې بیدار سو دروازه خلاص پرې نږدو یا په سرای کې ځینې شان بې ځایه کښېنږدو یا نو دا کشنی شان تا پر ما داسې شک راځي نو تر اوسه پورې مې ګډوا ونیکه راوړې ده کنټینران خو هم نغلا کوي نو یا هغه بل ورځ مې وراره ور واستوي د لاس ګاډي یې راوسته ښه درنه هغه امریکایي ګاډۍ وه هغه د لاس ګاډۍ دا اوس زما شان زه په هغه کې خرڅوم او رانیسم خرڅوم او زاړه شیان رانیسم دی وایي چې موږ مثلا که غلا کوو اول خو ستاسې د ګټې دپاره کوو وروسته بیا داسې کوچنی شی وړو هم نه مثلا که دوشي پرته وه که د ژړو وه یا د مسو وړو یې دغه یا د توره مساله والا شیخ بیخي نه وړو خو بیا نه خرڅېږي کور مو ودان ولې چې ماشومان یو شی درته راوباسي د کوره څه مثلا وچه ډوډۍ راویسته یو ډبه یې راویسته د غوړو ټیم یې راویستي د ماشومان څه شی په یوه بیه اخلي خو کله چې د هغې والدین یا مور و پلار یې البته یو غټ انسان یو شی راوباسي بیا په بله بیه ځینې اخلي څنګه یوه بله بیه مثلا کوچنی تاسې ته راباسي نیم پارسل وچه ډوډۍ تاسې 10 افغانۍ په لاس ورکړي او کور ته یې واستوي یا په دوبي کې مثلا نیم پارسل ډوډۍ ځینې واخلي په بدل کې 2 دانې کلپیانې یا 2 دانې ایسکریم ورکړي نو ته باید څه ورکو او چې غټ سړی درته راوباسي دغه نیم پارسل ډوډۍ تاسې ته لي د من په حساب یې ځینې اخلي ټول ورپره کوي ډېرې پیسې داسې دی دا کوچنی چې دی موږ ته ستا په اورېدلي وایي ډېرې پیسې خرابوي دا کوچنی چې دی ډېرې پیسې خرابوي بر شي څوک ډېرې پیسې په لاس واخیسته دته 1.5 سل ورکړې د ډوډۍ بر دی ځي د 1.5 سلو سره پاپړ رانیسي یا بر هغه مسالې ته پنچه رانیسي د هغه توره مساله ولا هغه بیا بېرته خرڅېږي هم نه چې ماته یې کړي کوچني ته موږ په دا خاطر لږ پیسې ورکوو اوس لوی سړی چې راوځي هغه به پیسې په جیب کې واچي یو لاس ورځې به دا کوچنیانو ته لسۍ ورکړي یعنی داسې معلومیږي چې دغه کار هم تاسې زموږ په ګټه کوي دا کار د کارونه موږ د ولس د خلکو په ګټه یې کوو بېشک ډېره زیاته مننه که زه داسې خبر وای دغه کار سره یا ما تاسې ته د لوی سره یو جایزه برابرول نو کومه ده اوس خو زه خبر نه وم د دغه کار سره چې دا زاړه والا مثلا د زاړه شیان ټولوي رانیسي د دې تر څنګ تاسې په دغه شي لاس ویې دا داسې دی دغه خو توره مساله ده دا موږ ته واره نه دغه چنګکان نوره دی دا کښې دغه مایکونه دي دا زما او ستا غږ په دا کمره کې ثبتېږي د دغه د لارې اوس که ته لاس په وایې نو دا بیا دغه چنګکان زما په کاروبار کوره کالي په ټینګوو زه به بار در پیدا کړم د خپرونې وروسته سمه مننه دا چې ځینې زاړه والا د زړو شیان د ټولولو تر څنګ شامپو خرڅي مایع صابون خرڅي نارې وي او بیا تاسې هم خرڅوم بالکل په بغل کې دغه نارې ورسره وایي چې په ضمانت دا تاسې د چا ضمانت چې ورکوو خو دغه چې تاسو د چا سره وړئ بیا به دغه پروسه څه اوږده نه ده مثلا ما شامپو رانیول غوږ ونیسه خبرو ته غوږ ونیسه زما دا شامپو در سره رانیول تا په ضمانت راکړلی ما ته کار ونه کړي زه به بیا تا پیدا کوم تا ته به در وړم بیا به ته دا شی وړې بېرته شرکت ته ما ته یې مه راوړه خو زه هره ورځ ستا د کور مخ ته راځم که نه راځم نو خبره یې راکړه په دغه ضمانت دی ته څونه باوري یې چې دغه شی په ضمانت دی مثلا بیا به ته شرکت ته ورځې بیا به شرکت ته زه نه ورځم دا ضمانت زما دی دا شامپو زه خپله جوړوم دغه مایع صابون دا ګرده شیان دا زه خپله جوړوم زه په قلم خود ما تاسو ته ویل لیدونکو چې سړی خورا پخې خبرې کوي او د پخو خبرو تر څنګ د کارونه هم خورا پاخه روان دي ډېر استعداد لري شامپو هم جوړولی شي صابون هم جوړولی شي ډېره زیاته مننه نو دا به د یو مهرباني که مثلا ما ته او دغه لیدونکو ته دا چې په کیمره کې تا ویني البته د کیمرې د لارې تا ویني که موږ ته دا شامپو جوړول راوښی موږ دا شامپو جوړه کړو دا څه وایه باره به د تکلیف خلاص یا داسې مه کوه دا خو دغه واستا به لا دې واخلي یا دا ما زه چیرې چاته ورشم دا خو نو زه دې ته نه ورشم ولې دا ما په 15,000 افغانۍ زده کړې ده تا ما ته پینورما راکړې ده تا څه شی در کړی پینورما فارموله څه شی فارموله دی وایي قدرمن لیدونکو چې دغه د شامپو او مایع صابون جوړولو فارموله ما په 15,000 افغانۍ رانیولې ده خو فکر کوم 15,000 افغانۍ به ده په یوه هفته کې په نغدي کړي
نو ډېره زیاته مننه راشئ خو نه لیټر په شلي درکوم ارزانه دي مننه په ځینو کوڅو کې ډېر خشک سپین ږیري جنګ و جنجال نه درسره کوي چې دلته نارې مه وه د کور مخ ته مه درېږئ ولې بیا راغلی یې و ستا دغسې سپین ږیري خو موږ هم در چا کم نه یو یوه ورځ سپین ږیري خوشکه راته وکړه ښه خو موږ بیا بس داسې د کوچنیوالي څخه پنجابوکه ستا په پایڅه کې ګرځو ماما اوس هم دلته ضرورت نشته اوس هم درسره دی پنجابوکس و راسره دی راسره ګرځو یې چې دا ده خوشکه وکړله بیا د بیا وکړه یا جي چې دا ورته داسې مې کړه ومې والی پر دا ټیک دغسې مې سره در وڅرخوئ درابې سو چې پاس دا دوړه یې وکړه ما پر باسکله پښه واړول خطا دا سپین ږیری دی والی و ټینګ سوک مې پر دا نزله در ووالي بس پر شوی سو دلته ما څوک ورته لوند کوي الله پر شوی سو یعنی ته یو خو چې دغه غلطي کړې ده چې پر سپین ږیري دې لاس پورته کړی دی او بیا دې داسې کلپ وارې پر کړی دی او بیا فخر بیا په دې کې جالبه دا ده چې فخر په دا شي کوي چې ومې ځغستله دغه په خپله ځغاسته باندې فخر کوي و نو څنګه کوي نو خو سپین ږیري اوس چې ځوانان زامن راوځي بارم دلې خمیر کې بیا نو خو پر ما ډېر دي نه چې اورېدلې وای تېښته نیمه بهادري ده دی نیم بهادور دی پوره بهادور یم خو نیم کار کوم نیم جنګ کوم دا پوره بهادور صحیح دی او قدرمن ورور غمی جان ځینې زړهوالا کور په کور ګرځي یا کوچنیان ور اصلي کورو ته وریښتان رانیسي وریښتان رانیسي نه پوهېږم چې د دغسو بیا دوی په چیش کې استفاده کوي څه په کوي چیرې وړي او خورا ګران دي وایي په 2000 افغانۍ په 3000 افغانۍ کیلو دي یا چاریاک زموږ څخه هم ګران رانیسي خو په خبر نه شته دوی څه په کوي او چیرې وړي ما د هغه پوښتنه درڅه کول چې د دې څخه هدف چې دی دا وړي چیرې او زموږ موږ چې پر هغه دغه ته ورغلو دغه سرای ته هلته زموږ سره رانیسي د هغو څه بیا داسې پیشني خلک رانیسي ما ځینې وخت لیدلي دي او اورېدلي مې هم دي اوس ونه وایه چې دا خارج ته وړل کېږي نو خو هم کېدای شي نو زه خو نه یم تللی خارج ته ښه یعنې د وریښتانو خرڅولو په اړه نور معلومات نه لري ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکوي زه وخت دی هر وخت چې غوښتم راځم او دغه به راکوې ده چنګکان دا ځینې وکاږم سمه دا به زه ځینې وکاږم دا دی د ده دغه زما په میک باندې کار بند و غمی جان نن موږ سره میلمه و خپرونه نور پای ته ورسېدله و خپرونه نور پای ته رسیږي یو بام دوې هواوي تر بیا چې ذات اولا زر نور خپرونه پای ته رسوو تر بیا چې ذات اولا زر ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو تاسې پر خدای سپارم موږ ته م راکړئ اجازه د خدای په امان